بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيام الدنيا العشر، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. قدرمن و عزتمن د خپل ژوند او د خپل عمر هر لحظه قیمتي ده. د دې قیمت سړی ته په آخرت کې معلومیږي و انسان ته. د یوه لحظه د عمر د ټولې دنیا او د مافیهانه ډېر زیات قیمت لري. خو بیا په ځانګړي ډول او خاص کر د عمر څه داسې برخې او څه داسې حصې دي چې هغه ډېرې زیاتې قیمتي دي. یو په هغې زیاتو قیمتي د ژوند کې زیاتو قیمتي د عمر هغه څه دي؟ هغه د لوی اختر د میاشتې 10 ورځې او 10 شپې چې دا نو بیا په دې نور عمر کې ډېرې زیاتې قیمتي دي. نو په کار دا دی چې موږ دغه قیمتي وخت په قیمتي اعمالو کې په ښو اعمالو کې تېر او دغه قیمتي وخت باید په بدو افعالو کې تېر نه کړو. دا د خپل ژوند او د قیمتي ژوند قدر او د دې قدر وپېژنو. نبی علیہ السلام فرمایلی چې غوره او بهترین ورځې په ورځو د دنیا کې د دنیا په ټولو ورځو کې بهترین او غوره ورځې او ډېرې ښې ورځې کومې دي؟ العشر، هغه 10 ورځې او 10 شپې د لوی اختر د میاشتې دي د اولنۍ. دا نو په دې ټول عمر کې په ټولو ورځو د دنیا کې دا ډېرې قیمتي دي، ډېرې بهتره دي. صحابه و سوال وکړي چې ای د الله پیغمبره، نشته دی مثل د دې ورځو په جهاد کې؟ دغې 10 ورځو مثل په جهاد کې هم نشته. یعنی یو سړی په دغه نور کال کې چې جهاد کوي 10 ورځې مثال جهاد کوي، دغه نور ورځو جهاد هم د دغې 10 ورځو د عبادت سره برابر نه دی. د لوی اختر د میاشتې 10 ورځو عبادت سره برابر نه دی. قال نبی علیہ السلام چې ولا مثلهن فی سبیل الله، نشته مثل د دغې 10 ورځو د لوی اختر. دې مثل نشته، په جهاد کې هم نشته. الا من عفر، لیکن هغه څوک چې په خاورو ککړ کی وجهه مخ فی التراب، په خاوره کې ککړ کی مخ خپل په خاوره کې. صرف هغه مجاهد چې په دین د کال په دې نورو 10 ورځو کې څنګه شي په جهاد کې شهید شي او مخ په خاورو ککړ شي، صرف د دغه شهید دغه ورځې بیا بهتره دي د دغه 10 ورځو د لوی اختر نه. سبحان الله، څومره قیمتي ورځې دي دا 10 ورځې. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د دغه قیمتي ورځو کې قیمتي اعمال نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.